په بلخ ولایت کې د شمال زون د ساتنمنانو له روزنیز مرکز څخه شاوخوا 630 تنه پولیس له پوځي او عقیدتي زده کړو وروسته فارغ او سندونه یې ترلاسه کړل. د دغه مرکز عمومي قماندان په خپلو خبرو کې د اسلامي او عقیدتي زده کړو ارزښت او اهمیت مهم وباله او ټینګار یې وکړ چې فارغ شوي پولیس باید د اسلامي اصولو او پوځي زده کړو له مخې عمل وکړي. نوموړي همداراز د دغو پولیسو مسؤلیتونو ته په اشارې زیاته کړه چې دوی باید د خلکو د امنیت ټینګښت، د اسلامي او انساني ارزښتونو ساتنه او د ټولنیز عدالت تامین لپاره په رښتینې توګه خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. تاسو به هر سړی خپلې وظیفې ته بېرته سوقېږئ او ورته به ځئ. نو دا د موږ او تاسو نه هیله ده چې تاسو دا څومره چې 633 کسان یې، نو تاسو ته په زرهاو خلکو هیلې دي، تاسو ته د دغه ولس په زرهاو هیلې دي. نو لهذا تاسو د خپل ولس سره د خپل نظام سره ډېر په اخلاص او صادقانه قدم واخلئ. د بلخ ولایت مرستیال والیان په خپلو خبرو کې نوو فارغ شوو پولیسو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ د پولیسو یونیفورم اغوستل د ملي اقتدار نښه وبلله او دوی د اسلامي نظام اصلي ساتونکي یاد کړل. نوموړي دغه راز وویل چې یاد پولیس باید د الله تعالی د رضا ترلاسه کولو او د اسلامي احکامو د پلي کولو په برخه کې د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه په الهام اخیستلو خپلې دندې په اساسي ډول ترسره کړي. پوشیدن لباس پلیس تنها پوشیدن یک یونیفرم نیست. این لباس پیمان عزت است، پیمان حفاظت از نوامیس ملت، صیانت از آرامش مردم و ایستادگی در برابر دشمنان دین وطن. له بلې خوا نویو فارغ شوي پولیس د دغه مرکز د مسؤلینو له هڅو مننه کوي او ډاډ ورکوي چې د الهي احکامو او د اسلامي امارت د مشرتابه د لارښوونو پر بنسټ به د خپلو خلکو او نظام خدمت ته ژمن وي. طول یک ماه من اینجا تعلیم دیدم. انشالله برای مردم افغانستان صادقانه خدمت میکنم. ما دغه خدمت ورته کوم انشالله زموږ ولس په حرام فضا سره زندگی وکړي. په پای کې فارغ شوو پولیسو د مسؤلینو پر وړاندې د پوځي تمرینونو او جګړیزو تخنیکونو په پلي کولو سره خپلې وړتیاوې نندارې ته وړاندې کړې. باید وویل شي چې د شمال زون د ساتنمنانو د تعلیمي او روزنیز مرکز څخه په 11 پړاوونو کې تر دې دمه 16633 تنه فارغ شوي دي.